السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو واتس اپ نن سبا هر یو کس استعمالوي. که ډیری خلک تاسو وګورئ چې کله هم تاسو ته کوم ملګری میسج کوي نو هغه میسج هغه بیرته ډیلیټ کوي، یا تاسو ته هغه ملګري میسجونه کوي چې تاسو نه غواړئ چې د هغې میسجونه وګورئ، یعنې هغې ته دا معلومه شي، یعنې دا معلومات ورته ولګېږي چې کله هم دا میسج ورته کوم هغه زما میسج ګوري او ماته جواب نه راکوي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه یو کس چې څنګه تاسو ته میسج درلیږي او هغه خپل میسج ډیلیټ کوي هم، خو تاسو ته به پته لګي چې دا کس دغه میسج لیږل، یعنې هغه میسج به تاسو سره پاتې وي. که تصویر وي که میسج وي که هر څه وي چې هغه ډیلیټ هم کړي خو تاسو سره به محفوظ پاتې وي. او چې کله هم ته غواړې چې د یو چا میسج ریډ کړي یعنې ولولې او هغې ته پته ونه لګېږي، هغه هم دغه ټریک تاسو ته په دغه ویډیو کې وکړه. ویډیو کې خیمه خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. دوستانو د دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن. ډسکرپشن ته به لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ. چې اپلیکیشن هم خلاص کړئ دوستانو تاسو نه به یې څو تپوسونه کوي، یا پرمیشن دي اجازې دي هغه به ورکړئ، یس اور نو به کوئ، هغه به ورکړئ. د هغې نه پس به تاسو داسې یو ډیشبورډ راشي. سمه ده دوستانو. اوس ګورئ دوستانو زه اوس ورځم یو میسج کوم. دلته ما سره واتساپ شته دی، زما بزنس واتساپ دی. ګورئ د مثال په طور زه دلته لیږم چې سلام. ګورئ ګورئ ما ته میسج راغی، تګړی په خیر، صحیح ده. داسې میسجونه کوم. ګورئ ما ته میسجونه را روان دي، خو زه دا واپس ډیلیټ کوم. ګورئ سوري ما کاپي که دا زه ډیلیټ کوم، دا مې ډیلیټ که فار ایوری ون. ښه اوس راځو دغه اپلیکیشن کې ګورو. ګورئ بره میسج ما ته راغی، دا وګورئ ډیلیټډ میسج فاونډ. نو تاسو په دې چیټ کلیک کوئ، دلته ګورئ دا ګورئ دا ما ډیلیټ کړي وو که نه، سلام تګړی په خیر څنګه، دا میسجونه ما ډیلیټ کړي وو. نو ګورئ دوستانو دا هغه میسجونه دي چې ما نه دي ریډ کړي. دا چې کوم یو تاسو ته ښکاري دا ما سره په زما په اوریجنل واتساپ کې پراته دي. ګورئ که تاسو زړه کې څه وګرځي دا ګورئ دا هغه میسجونه دي چې ما ریډ کړي نه دي، نو هغه هم هلته راته ښیي. نو همداسې دوستانو تاسو ته کولی شئ چې څوک یو عکس هم در ولېږي نو تاسو هلته د عکس په هغه کې کتلی شئ. نو دوستانو ډېر خوندور اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ. نو دا وه دوستانو نننۍ ویډیو. که چېرته خوښه شوي امید در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.